چې پته به تا ته خو مارو سترګو د زور ولګي پته به تا ته خو مارو سترګو د زور ولګي چې کله ګیسي د بڼو د زړه په کور ولګي پته به تا ته خو مارو سترګو د زور ولګي چې کله ګیسي د بڼو د زړه په کور ولګي او که پاکه مینه کوم مینه خلک پیژني نو پاکه مینه کوم پاکه مینه کوم مینه خلک پیژني نو ستایل د حسن چې کوم را باندې تور ولګي ډیر زبردست ډیر یو ځل بیا ارشاد بیا که پاکه مینه کوم مینه خلک پیژني نو ستایل د حسن چې کوم را باندې تور ولګي ډیر زبردست او کوشش کوم خپل غمجن رتا بازار جوړوم کوشش کوم خپل غمجن زړه ته بازار جوړوم خو بد نصیب یم په جوړ بازار میں اور ولګي زبردست ایموږي پر ایزلی بیا او کوشش کوم خپل غمجن رتا بازار جوړوم او بد نصیب یم په جوړ بازار میں اور ولګي زبردست ډیر ککړم ګلا ول قسمت نه بګیلا کوما ککړم ګلا ول قسمت نه بګیلا کوما د برخه جام مل لاس پرې ودین سکور ولګي وای وا خبر یاد ولرا وای چې نه بو فوکړی نه عادت ته فلری کړل کیا نه بو فوکړی نه عادت ته فلری کړل کیا کس پر لخل پر داسه ورن نور ولګي وای چې نه به او فوکړي نه عادت ته فلری کړلو کیا کس پر خیل پر داسې ورونه نور ولګي نور شعرونه هم ورته ډېر لیکلي دي چې نن تقریبا 73 سال 4 مہینے او نن څوم تاریخ ده 73 سال 4 مہینے 5 دن ما عمر فارغ الله د نور دراس کی الله د نور مطلب لا چې دوه وخت چې مون غزل ویل دي عمر دماغ ونه هغه ولا کېب ډبې جوړتل کېب جاب جا سروي په جوتل لیر ګرام وو زه کما دا غوړ اسبرلخیل سبا اسبرلخیل اسمت الله پزړه غم جنم په دستار می ګلانی خې د سیالې دي هغه کله وایته دا خان ډېر دړي غزل دي د امبرتن یاد دي دغه امور دغه ته یو شعر ته یاد دي چې جمهور دماغ او نرمن ډاډه بالکل داله قمر مسانی په لمور ایبدل کې پوښتیو اورا یو خبرات رسله با ما دې پر سپیشل بیا پروګرام جوړ کړه و دې غوښتم ټول د علاقې بوډاګان شاعران راغلي و سره پاندو چې ورلو تاجګری مو وکړه دو فرمایش وکړو چې په لیکلو سو یو داسې غزل وایي چې موږ هغه داړه یادونه پتا تا کو نورما نصر نمدو دبلی رغی کوټانا دا غوډیر خور ساز رغی خپل کور نه ساز دا ورته ما ورته چې نصر ز پاړی راخچی ربای ته تکاو ا پاړی راخچی چربت بوای چر نمک چنه سه نورما دار بایو ته وکړلا چې ستا پاکل لیونایم هوشیار نیم ستا پاکل لیونایم هوشیار نیم بس په خلی میار غنی کدیار نیم او کله درد د لړمانه کله د زړوي کله درد د لړمانه کله د زړوي ډاکټر ولې وای دا چې بیمار نیم او زړه کې تا سره خوږې کیسې کړم زړه کې تا سره خوږې کیسې کړم کشپه به شته روم بیقرار نیم او خدای دې نو کړی چې داغ دې پیدا شم خدای دې نو کړی چې داغ دې پیدا شم مینه پیژنم د نفس تابعدار نیم خدای دې نو کړی چې داغ دې پیدا شم مینه پیژنم د نفس تابعدار نیم
او ستا غلط میں چمن دل کی وران کړو سپارلی خیر میں خلق بولی بهار نه نور چربت ما دا په ویرا خلق ډېر قرار غوندې ناس وای چربت ته موقع پاړي چې سی خاصلا ما ورته چې وې بازاري اشنا دو قدر اخلا خلاصون من استقار مان قوم خیر دا کنه راځي تم راځو مازه به غم سره گزاران کوم او تا به دروغ خبر اشتیا ویلا ما دې وینا باندې اعتبار کاو که بدلولې د نیټې د وصال به صبر نو ما بوار کاو شاده چې لنډه دې لنډه کړو دا چیرې بدنام دارو پزان کوم خیر دا کنه راځي تم راځو ما زه به د غم سره گزاران کوم نور دغه څه تاسې پاره چې تاسو ډېر تکلیف کړی دا زه هر قسم قرباني د پاره تابعدار یم خو چې موږ اوس ورته یې کنه له کاره غوسه پرېوتی غوسه ویله عمر داسې دی چې موږ عمر اوس هغه ملګري نه کوي دماغ مو هغه نه دي هروې حالانکه موږ کوشش دا چې تاسې څومره خوشحاله وای چې خوشحال مو الله د تاسو خوشحاله نور مطلب دا ده چې داسې ډېر شعرونه اوس نوره موږ ته داسې یاد نه دي او دغه څه شی چې موږ ته یاد ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا و جناب سپرلیخیل صاحب او موږ وخت دغه د پوکام لاند او ان شاء الله مخته نور موږ کوشش کوو چې نورم چاته داسې ویر شي موږ زړه زړه کوم شعرون چې دي موږ د پښتو ژبې خدمت کوي او موږ به لګیا مخته به کوشش کوو د دې لپاره او پروګرام ختمولو اجازه نه غواړو او د لوی اعلی پامان